په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په امت کې دوه جماعتونه داسې دي چې الله سبحانه وتعالی هغه ته بخښنه کړې ده او دا جنتیان دي. یو جماعت هغه دی کوم چې په هندوستان باندې حمله کوي، د هند غزا به کوي، او دویم جماعت هغه دی کوم چې په عیسی ابن مریم علیه السلام سره یو ځای کېږي، دغه سره ملګري کېږي او د هغه ملګرتیا کې به جنګ کوي د کفارو سره او په ځمکه باندې به اسلامي نظام قایموي. دا حدیث او د بشان نور حدیث ته دی چې په هغې کې د غزوه هند تذکره شوې ده او دا د خلکو په منځ کې ډېر مشهور شوی دی. اوس ډېر خلک په دې تشویش کې دي چې دې غزوه هند مراد کومه غزوه ده او بعضې خلک دې له مختلف قسمه رنګونه ورکوي، وایي چې پلانکي جنګ غزوه هند والا دی او پلانکي جنګ چې دی هغه غزوه هند دی. لیکن ملګرو که د دې خبرې حقیقت ته وګورو نو د غزوه هند باره کې حدیث شته دی او دا خبره صحیح ده. تقریبا له 15 نه زیاته حدیث داسې شته دی چې په هغې د غزوه هند تذکره راغلې ده. د الله رسول فرمایلي دي چې زما په عمر کې به یو جماعت په هند باندې حمله کوي، لیکن تشویش په دې کې پیدا کېږي چې اخر د غزوه هند مراد کومه غزا ده او کوم خلک د دې نه مراد دي. لیکن ملګرو که په تاریخ باندې نظر واچو د هغې نه معلومیږي چې داسې د یو کس نه دی چې هغه په هندوستان باندې حمله کوي. دې لپاره د یو معین کس تذکره نه ده راغلې، نه د معینو خلکو تذکره راغلې ده، بلکې د یو جماعت تذکره شوې ده چې هغه په هندوستان باندې حمله کوي او دې کې به اسلام خوروي. اوس که تاریخي لحاظ سره وګورو نو دا شرف ډېرو خلکو ته حاصلېدلی شي. لکه تر ټولو اولنۍ حمله په هندوستان باندې محمد بن قاسم رحمه الله کړې وه. د بنو امیو په زمانه کې کله چې حجاج بن یوسف د عراق ګورنر و په دغه ټیم کې دا حمله کړې وه په سیند باندې. او د دې حملې لپاره حجاج بن یوسف خپل وراره محمد بن قاسم رحمه الله رالېږلی و سیند ته. محمد بن قاسم د دریا سیند په غاړه مقابله کړې وه د راجا داهر سره کوم چې بتپرست بادشاه و. هغه له شکست ورکړی و او د هغې نه بعد هندوستان ته راننوتی و. نو تاریخ اسلام په لحاظ سره که وکتلی شي نو دا اولنۍ حمله ده چې محمد بن قاسم کړې ده په هندوستان باندې. دې وجې نه ډېر علما وایي چې غزوه هند مخکې شوې ده. محمد بن قاسم اولنی انسان و چې هغه دا غزوه کړې وه او دا پیشنګي پوره شوې ده. لیکن بعضې علما داسې دي چې هغوی وایي چې نه غزوه هند به قیامت ته نږدې کېږي. نور د محمد بن قاسم نه علاوه داسې تاریخ وګورئ نو ډېر کسان داسې شته دی چې هغوی په هندوستان باندې حملې کړي دي، لکه محمود غزنوي رحمه الله ډېرې حملې کړي دي په هندوستان باندې. او دې نه علاوه احمد شاه ابدالي هم ډېرې مقابلې کړي دي په هندوستان کې د هندوانو سره. غرض دا دی چې په هندوستان باندې مخکې ډېرې حملې شوي دي. اوس په دې کې موږ تعیین نشو کولی چې کومه یو غزا په دې کې غزوه هند وه د کوم تذکره چې په دې حدیث کې راغلې ده. نو ډېرو علما د محمد بن قاسم دې حملې ته هغه غزا وایي د کومې تذکره چې په دې حدیث کې شوې ده. لیکن ملګرو یو حدیث داسې دی چې د هغې نه معلومیږي چې نه قیامت ته نږدې به د حمله کېږي په هندوستان باندې او دې نه مراد هغه حملې نه دي کوم چې اوسه پورې مسلمانانو کړي دي په هندوستان باندې. او هغه حدیث داسې دی چې الله رسول پکې فرمایلي دي چې قیامت ته نږدې به څه خلک په هندوستان باندې حمله وکړي، یو جماعت به هندوستان ته راشي او د دې ځای د بادشاهانو په زنځیرونو کې رابند کړي او دوی به د ځان سره د بیت المقدس یو بادشاه له بوځي. د دې جماعت نه بعضې خلک په هندوستان کې پاتې شي، دوی به دلته اوسېږي تر دې چې دجال راوځي. نو دا خلک به د مهدي سره ملګري شي او بیا به عیسی علیه السلام راکوز شي. دا حدیث اگر چې ټول محدثینو صحیح کړی نه دی، لیکن کوم خلک چې دې ته صحیح وایي نو هغوی د دې دا دلیل نیسي چې قیامت ته نږدې به دا غزا کېږي. نو اوس په دې کې صحیح خبره کومه یوه ده؟ نو ملګرو په اسلام کې بعضې پیشنګیانې داسې دي چې هغه د یو ځای پورې خاص دي، څه خلکو هغه مکمل کړي دي، اوس د هغې دوباره تکرار نشي کېدلی. لکه په یو حدیث کې د الله رسول فرمایلي دي چې لتفتحن القسطنطینیه فلنعم الجیش جیشها ولنعم الامیر امیرها. د الله رسول فرمایلي دي چې تاسو به خامخا قسطنطنیه فتح کوئ، کوم چې نن سبا استنبول دی. د دې هغه امیر به ډېر ښه امیر وي او د دې هغه لښکر کوم چې به دا ښار فتح کوي هغه به هم ډېر مبارک لښکر وي. نو اوس که تاریخ وګورو نو د دې پیشنګوي مصداق یو بادشاه ګرځېدلی دی کوم ته چې سلطان محمد الفاتح ویلی کېږي. نو مطلب دا دی چې اوس دوباره دې خبرې تکرار نشي کېدلی. یعنې مثلا چې یو سړی اعلان وکړي چې راځئ موږ په ترکیې باندې حمله کوو، خلک د ځان سره ملګري کړي او په استنبول باندې اوس حمله وکړي او د هغه دا دلیل وي چې په حدیث کې راځي دغه لښکر ډېر ښه لښکر دی کوم چې په استنبول باندې حمله کوي. نه دلته د حدیث مراد داسې نه ده، بلکې د حدیث مراد دلته یو خاصه پیشنګوي ده کوم چې ډېره مخکې زمانه کې پوره شوې ده. نو دغه شان چې د هندوستان دې خبرې ته وګورو نو په دې کې معلومیږي چې دا پیشنګوي بیا پوره شوې ده. د محمد بن قاسم په حملې سره هغه په هندوستان باندې حمله کړې وه او د هغې نه بعد په هندوستان کې اسلام خور شوی و کوم چې د اوسنۍ زمانې پورې په دې کې رایج دی او مسلسل پکې نور هم خورېږي. او که دا حدیث صحیح شي کوم چې مخکې ما تاسو ته بیان کړو چې دا جماعت به راځي هندوستان ته او د هندوستان بادشاهان به په زنځیرانو کې رابندوي، نو که دا حدیث صحیح شي دې نه مراد به بیا هغه لښکر وي کوم چې به قیامت ته نږدې په هندوستان باندې حمله کوي. خلاصه د خبرې دا د ملګرو چې دې خبرې دپاره زموږ سره څه پیمانه نشته، نه څه داسې نښه شته چې د هغې نه موږ دا معلومه کړو چې واقعي پلانکې سړی یا پلانکې حمله هغه حمله ده کوم چې په دې حدیث کې تذکره شوې ده، بلکې په دې حدیث کې یو عامه خبره شوې ده. د الله رسول یو عامه خبره کړې ده چې یو لښکر به په هندوستان باندې حمله کوي او دې لښکر کې چې کوم خلک موجود دي
هغه به هغه خلک دي چې الله به د اور نه آزاد کړي، مطلب د ټول به مؤمنان دي. نو اوس په دې کې دا دواړه قوله دي، تاسو په دې کې سوچ وکړئ کوم چې بهتر تاسو ته ښکاري هغه اختیار کړئ. یو قول د محمد بن قاسم باره کې دی، اول قول دغه لښکر باره کې دی کوم چې په قیامت ته نږدې حمله کوي په هندوستان باندې. نو په هندوستان باندې حمله دا به مبارک جهاد دي، ځکه خو ابو هريره رضی الله عنه فرمایلی دي که زه چېرته موجود یم په دغه ټایم کې نو زه به دغه خلکو سره ملګری شم، د هندوستان باندې حمله کې به د هغو سره ملګری شم، په دې کې به خپل مال خرج کړم تر دې چې زه به خپله شهید شم یا دغه ځای نه ژوندی واپس راشم، نو زه به ازاد ابو هريره یم. نو ملګرو د هندوستان باره کې دین علاوه چې کومې پیشنګانې په حدیث کې ذکر دي د هغې لپاره دغه قاعده ځان سره یاده کړئ کوم چې مخکې ما تاسو ته ذکر کړه، بیا به انشاءالله ستاسو په ذهن کې څه اشکال باقي نه پاتې کېږي.